د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سیرت بیانېدو د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره او په دې نیت د نیکانو خلکو سیرت بیانېږي چې الله رب العزت موږ له د هغوی د تابعدارۍ توفیق راکړي. عثمان رضی الله عنه شو، د هغه نه مخکې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه، د هغه نه مخکې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. او دا سیرتونه بعض بیان شوي دي، بعض به بیانېږي د الله په توفیق سره. او مقصد هم دغه دی چې الله رب العزت موږ له د تابعدارۍ توفیق راکړي او موږ د دوی په نقش قدم روان شو، د دوی په لار روان شو. دې کې مقصد دغه دی. د نیکانو خلکو سیرت اورېده بیانول دا هم عبادت دی او لوی مقصد هغې کې تابعداري کول دي. نو کوشش دا دی چې د نیکانو خلکو دا سیرت واورو، بیا د هغوی په نقش قدم روان شو او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د نیکانو خلکو په نقش قدم باندې د تګ. عثمان رضی الله عنه د سیرت اخرنۍ برخه ده د الله په توفیق سره. او من دا خبره ذکر کړې وه چې څنګه خوارج د هغه خلاف راووتو او د کوم ځای نه رالو او د هغوی څه اعتراضات او د هغوی څه مطالبې وي. دا خبره ټوله تفصیلا بیان شوې او دا خبره ورسره هم بیان شوې وه چې مدینې ته هغوی راورسېدو نو د عثمان رضی الله عنه د کور نه ګیره څنګه واچوله او د هغې نه بعد بیا څه شي. موږ اخرنۍ خبره هغه دا ذکر کړه پرون چې څه وجه وه چې صحابه کرامو د عثمان رضی الله عنه دفاع داسې ونه کړه چې د دې خوارجو سره جنګ کړی وی. د هغې اسبابو هغه موږ پرون اخره کې ذکر کړي. ورسره دا خبره یاده کوي چې دې کال له دا کوم چې 15 کالو د هجرت او د عثمان رضی الله عنه دا طریقه وه چې هغه به تقریبا هر کال حج لتو او مشرتیا به پخپله کوله. دې کال له چې دی نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته ویلي چې ته به د خلکو مشرې، ځکه چې عثمان رضی الله عنه ته دا مسله راغلې وه او هغه پخپله نشو تللی. نو پخپل ځای باندې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه مشر کړی و چې ته به مشرتیا وکړې د مسلمانانو. سبحان الله، دا کله چې د عثمان رضی الله عنه د ورځې را نږدې شوې د وفات کېدو دنیا نه د تګ، نو هغه یو خوب ولیدو. په هغې باره کې ډېر روایت راغلي دي چې امام احمد هم روایت راوړی ده د عثمان رضی الله عنه د بیبینه نائله بنت الفرافصه، د هغې نوم نائله و. هغه وایي چې زه ناسته وم د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه سره، نو هغه داسې لکه د خوب هغه جټکه پرې راغله. بیا راپاڅېدو، وایي ما ته یې وایي چې دا خلک به ما وجني. وایي ما ورته وایي چې نه به دې وجني، الله به ستا حفاظت کوي. وی راته وی چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هغه دواړه په خوب کې ولیدو. فقالوا تفطر عندنا الليله، هغوی ما ته دا ووایي چې ته به دې روانې شپې له به روجمات یې موږ سره کوې. روجمات یې په دې چې ډېر وخت په هغه باندې خوراک څښاک بنو د خوارجو د طرف. نو هغوی راته ووایي چې روجمات یې به ته زموږ سره کوې، نو د دې نه ما ته داسې ښکاري چې دوی به ما وژني. او دغه شان یو بل روایت کې هم راځي، هغه امام احمد راوړی دی ابو سعید نه چې دا د عثمان رضی الله عنه غلام و هغه آزاد کړی و. هغه وایي چې په دغه ورځ کله چې د هغه د شهادت دا وخت را نږدې شو، نو عثمان رضی الله عنه 20 غلامان آزاد کړو او بیا یو څو پرتګونه هغه واغوستو او بیا دا وایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدلی و، ابوبکر او عمر مې هم لیدلي و.
راته یې ویلي چې اصبر صبر کوه فإنك تفطر عندنا القابله ته به موږ سره روژه ماتې کې ثم دعا بمصحف بیا مصحف راوغوښته قرآن نو قرآن تلاوت یې کو او چې کله هغوی شهید کو نو د قرآن یې مخې ته پروت امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې ده په پرتوګ د پاسه پرتوګ او په هغې د پاسه پرتوګ دا پرتوګونه ولې دومره واچول دا د دې یېرې نه هغه وایي چې داسې نه ما مړ کړي او زما عورت چېرته ښکاره شي ځکه چې د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې هغه ډېر حیاناک انسان انتهایي حیاناک دومره حیاناک چې د رب العالمین ملایکو به هم د هغه نه حیا کوله نو د دې د لاسه هغه دا پرتوګونه ډېر واچول چې انسان هېڅ پته نه لګي چې مړ شي دی په څه حال نو چېرته عورت مې ښکاره نه شي او دا د اوچت مؤمن شان دی چې دی د مرګ نه بعد هم دا نه غواړي چې زما عورت ښکاره شي پاتې لا په دنیا کې او بعض هغه دي چې هغه کوشش یې دا دی او طریقه کار یې دا دی چې داسې کپړې داسې جامې استعمالوي چې په هغې کې د عورت ښکاري د تقوا لباس نه وي درون لباس نه وي او دی په دنیا کې ښه په کومه ورځ چې عثمان رضی الله عنه وفات کېدو دا د جمعې ورځ وه د جمعې ورځ وه سحر او 12مه ورځ وه د ذیالحجې دا د حج میاشت ده او د حج په میاشت کې دغه 12مه ورځ ده ایام التشریق ورته وایي په دې ورځو کې حجیان په مینا کې هغه دویمه ورځ وي درې وړه جمرات یا درې وړه شیطانان چې ولي نو د 12مه ورځ وه د جمعې ورځ وه او سحر او کال چې دی د هجرت 15 او موږ دا خبره پرون ذکر کړې وه چې خوارجو دا موقع ولې دا موقع هغوی څارله ځکه چې مسلمانان عام مسلمانان هغه حج له تللي نو مدینه کې دومره څوک نه وو نو دوی ځکه دې موقع ته پراته وو چې موږ به داسې وخت ټاکو چې مدینه کې ډېر خلک نه وي بس په دغه ورځ دوی رالو او دا حصار دا کومه ګیرۍ چې چلو دا ډېره سخته کړه او د عثمان رضی الله عنه د کور دروازې وسېزله او دغه دروازې سره بیا بعضو صحابه کرامو د دوی سره جنګ هم کړی دی او داسې راځي تاریخ کې چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په هغه ورځ زخمي شوی و ډېر او حسن بن علي رضی الله عنه د علي رضی الله عنه زوی دغه شان محمد بن حاطب مروان بن الحکم دا کسان دي چې د دوی باره کې راځي چې په دغه ورځ دوی زخمیان شوي خو بیا هم عثمان رضی الله عنه دغه خلکو ته وایي چې د دوی سره ډېر یعنې چیړ مه کوئ چې وینې تویې نه شي نو د ده سره په کور کې دننه صرف د ده دا بیبي وه او د ده دا کم خادمان چې و هغه ورسره نو چې کله هغه ته اندازه ولګېده چې یاره دا خلک راننوځي دننه او د کور دروازه یې هم وسېزله نو بس قرآن ته ناست و تلاوت یې کوه روژه یې وه او د ډېر وخت نه هغه څه خوړلي هم نه و سیسکري هم نه بعضو روایتونو کې داسې راځي چې دې کسانو کې یو کس ورننوتو دننه د خوارجو کې نو عثمان رضی الله عنه چې کله ولید ورته ویې بیني و بینک کتاب الله هغه اراده کړې وه د ده د وجلو نو هغه ورته ویې زما او ستا په منځ کې د الله دا کتاب شو او ته ناست کله دا خبره وکړه نو هغه سړی پرېښود دوی دی او واپس ووتو او چې څنګه هغه ووتو بهر ته دغې بل کس راننوتو هغه دا کار ونه کړو کله نه کله چا زړه کې څه راشي نو دی په دې خوارجو کې داسې و چې زړه کې څه رالي نو بل یو کس راننوتو د بنو سدوس خاندان ده ته به خلکو وایي الموت الاسود تور مرګ ډېر یو پهلوان او ډک سړی او بدرنګ نو د دې نه مخکې چې د تورې ګزار وکړي په امیر المؤمنین باندې عثمان رضی الله عنه هغه تلاوت ته ناست او کله چې انسان د شیطان په لار روان شي او د دنیا لالچونه یې زړه ته راشي او موږ هغه اسباب ذکر کړي چې ولې دا خلک راغلي نو هغوی بیا دې ته نه ګوري چې دا څه کوي او څه نه کوي دا کوم کس چې دی بار بار وینا ته ضرورت نشته دا عثمان رضی الله عنه دی
او دې وخت کې د عمر 82 کاله او سپین ږیری او قرآن ته ناست دی او د مسلمانانو مشر دی دې هر څه ته هغوی نه و کتلي نو چې څنګه دی راغی او عثمان رضی الله عنه تلاوت ته ناست نو دوله د دې مرۍ نه لاس چاپېره کړو یا څه کپړه ورسره وه هغه یې ورته مرۍ ته واچول مخکې د دې نه چې تورې ګزار پرې وکړي بیا تورې یې راواغسته دې نه بعد دې تورې راواغسته تورې ګزار یې کوو نو د عثمان رضی الله عنه هغه ورته لاس ونیو چې دې تورې د ګزار نه ځان بچ کړي نو دا لاس یې ونه تورې باندې وو هغه لاس یې ترې پرېږدو نو عثمان رضی الله عنه ورته دغه ټیم کې دا ووایي اما والله انه لاول کف خطت المفصل وی دا هغه لاس تا پرېږدو چې دا اولنی لاس دی چې وحي لیکلې وه چې عثمان رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې و چې ده به د قرآن دا وحي هم لیکله او د اولنی کس ووایي چې ما دا مفصل صورتونه لیکلي مفصل په قرآن کې د صورت قاف نه واله د اخرني صورت الناس پورې دې ته مفصل ویلی کېږي وایي تا هغه لاس پرېږدو چې اول پیر دا مفصل صورتونه په دې لاس لیکلی شوي دي او دا اولنی کس چې رسول صلی الله علیه وسلم له وحي لیکلی وه او دغه ټیم کې دته د قرآن مخې ته پروت قرآن ورته مخې ته پروت و دا لاس یې وله دقه شان و په توره باندې خو موږ دا خبره ذکر کړې وه د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې چې دا هغه انسان و چې قرآن سره ډېر محبت و د قرآن تلاوت به ډېر زیات کو هر وخت به د قرآن تلاوت کو کله ناکله به په بعضو وختونو کې په یو رکعت کې د شپې پوره قرآن وي دا موږ ذکر کړي نو دغه ټیم کې هم د قرآن تلاوت ته ناست چې کله پې دا ګزار وکړو د هغې نه بعد د مرګ ګزار چې د هغې سره د عثمان رضی الله عنه نڅا ووته نو داسې راځي په ډېرو روایتو کې په یو کې نه چې دا وینه کله د هغه د بدن نه لاړه نو هغه قرآن کریم کې د سورې بقره په هغه آیت باندې ولګېده فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم الله به کافي شي ستا د طرف نه د دوی لپاره وهو السمیع العلیم او الله لیدونکی اورېدونکی او پوهه دی په دې ځای باندې د عثمان رضی الله عنه ویلم لګېدلی و او دقه آیت باندې هغه راولیدو چې دا مخې په دې مصحف باندې ولګېدو یو روایت کې داسې راځي امام ابن سعد په طبقاتو کې راوړی دی د عثمان رضی الله عنه د بیبي نه هغه ورسره خوا کې وه نائله وی لما احاطوا بعثمان ودخلوا عليه ليقتلوه وی کله چې دا خلک راننوتو عثمان رضی الله عنه مړ کوو نو امام ورته دا ووایي چې تاسو څنګه دا سړی وژنئ فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن دې سړي به ګورئ د شپې کله ناکله په یو رکعت کې ټول قرآن وي تاسو څنګه دا سړی وژنئ خو هغوی دې خبرې لحاظ ونه کړو یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی دی د یو زنانه نه چې د هغې نوم دی عمره عمره وایي زه د عایشې سره په هغه کال مکې ته تللی ومه په کوم کال چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی نو بیا چې کله موږ مدینې ته رالو او دا خبر چلیدو چې عثمان رضی الله عنه وجلی شوی دی نو کله چې موږ مدینې ته رالو نو ډایرکټ موږ د هغه کوټې ته او کور ته ورغلو په کوم ځای کې چې وجلی فكانت أول قطرة قطر من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم موږ په خپل هغه مصحف ولیدو چې اولنۍ قطره د هغه د وینې چې کومه تلې وه هغه په دې آیت باندې لګېدلې وه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم او دا په دې دلالت کوي چې هغه د قرآن د تلاوت دغه سحر له شروع کړی د قرآن د سر نه والله اعلم داسې ښکاري نو سوره بقره کې تلاوت کوو دغه آیت کې فسیکفیکهم الله او ځکه بعض علما دا خبره کوي هر شهید چې دنیا کې دی د دپاره به څه شی ګویي ورکوي او د عثمان رضی الله عنه دپاره به قرآن ګویي ورکوي چې او دی شهید شوی په داسې وخت کې چې قرآن تلاوت یې کو نه په دې طریقې سره هغوی عثمان رضی الله عنه شهید کړی او دې کې د صحابه کرامو په زامنو کې یو کس چې د هغه په دې فتنه کې
څه وخته پورې راغلی او بیا یې توبه وویسته. دا فتنه ډېر خطرناک شی دی، ځکه همیشه سوال دا کوو چې یا الله موږ د فتنو نه وساتئ. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول نه کشر زوی محمد نومېږي او هغه هم دوی سره راغلی، نو هغه پکې هم راننوتو. نو هغه چې کله راننوتو نو د عثمان رضی الله عنه دې ګیرې نه ونیو. چې دې ګیرې نه ونیو نو هغه ورته وایي، روایت کې راځي، ورته وایي څنګه ته داسې ګیرې نیسې چې د دې ګیرې به ستا پلار ډېر قدر او عزت کوو. دې خبرې په هغه باندې ډېر زیات اثر وکړو، پوه شو چې دی په غلطه ځي. نو واپس شو، توبه یې وویسته او نور د دې فتنې نه بیا غاړې ته شو. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي، یعنی په داسې طریقې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی چې د هغه په باره کې دا یو روایت کې راځي، وي کله چې به هم چا د عثمان رضی الله عنه تذکره وکړه چې د هغه سره دا شي دا شي، نو دومره به وجړل ابو هریره رضی الله عنه حتی ینتحب، تر دې چې اواز به یې تیز شو د ژړا، او داسې به وي ها ها، لکه خلک د افسوس دغه چې کوي. او دا په دې چې هغه ته معلوم و چې څنګه یې وجلی، څنګه یې شهید کړی. نو چې کله به هم دا قصه چا ذکر کړه د ابو هریره رضی الله عنه په مخ کې، نو هغه به په ژړا شو، دومره به په ژړا شو چې اواز به یې تیز شو د ژړا. او هغه ورځ هغه وی څه ناشنا ظلم کړی خلکو د عثمان رضی الله عنه سره. او ځکه سعید بن زید رضی الله عنه به وی که چېرته د احد غر خوځېدی که نه، احد غر خوځېدی د چا په ظلم باندې، نو دی به خوځېدلی او په هغه ورځ په کومه ورځ چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شي. نو په هغه ورځ د جمعې په ورځ، په دې مبارکه ورځ کې دغه ظالمانو عثمان رضی الله عنه سره دا کار کړی. ورسره دا یاده کوي چې څومره کسان، امام ذهبي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، څومره کسانو چې د عثمان رضی الله عنه په قتل کې او د هغه په وجلو کې شریک وو، هغه ټول وجلی شوي دي په بدو بدو طریقو سره. د هغه ټولو خاتمه الله رب العزت ورانه کړې وه. او دا مسله یاده کوي دلته، کله نیکان خلک تنګې که نه، او دیندار خلک تنګې، او علما عباد چې د الله عبادت ډېر کوي، څوک چې دا خلک تنګوي که نه، رب العالمین د ده خاتمه خرابوي. نو بیا څه خیال دی چې یو سړی راولېږي او عثمان رضی الله عنه شهید کړي، ده به څنګه خاتمه وي؟ دا ټول رب العالمین شرمولي. دې ټولو اخر خاتمې داسې وي چې عجیبه اخر خاتمې د دوی وي. دې دلاسې ځکه چې دوی ظلم کړی. امام ابن کثیر رحمه الله وی په کله چې دا لوی کار وشو او دا غټه حادثه را پیښه شو، نو ډېر خوارج هم په دې باندې پښیمانه شو. ځکه چې کله یو سړی کار یې لا څه وخته پورې کړی نه وي، نو سړي دا دغه یې چې یاره زه خو یې کوم، خو چې کله یې وکړي بیا وروسته سړي ته احساس شي. کله چې د خوارج ولیدو چې عثمان رضی الله عنه په وینو کې دغه شان پروت دی او په تورو باندې وهلی دی او په مصحف باندې راولیدو، او په سپین ږیرې، او هغه انسان چې هغه ته ذو النورین ویلی کېږي، او هغه انسان چې د هغه مبارک کې رسول الله وسلم ویلي دي، وی دی چې دننه بعد څه کوي، دته نقصان نه ورکوي ځکه چې دا جنتي دی. نو دوی په خپله ډېر چې دی پکې ټول نه ډېر پکې په دې کار باندې پښیمانه شو. او داسې قصه د دوی سره وشوه. امام ابن کثیر وی لکه کله چې بني اسرائیلو د سخي بندگی کوله، هغه بوتي جوړ کړه او د هغې بندگی کوله، نو موسی علیه السلام چې کله واپس راغی دا بوتي ترې راواغستو دریاب ته ګذار کړو چې دا خو د هېڅ کار نه دی. الله وی ولما سقط فی ایدیهم، کله چې د دوی په مخ کې دغه بوت غذار کړی شو اوبو ته، ورأو انهم قد ضلوا، او دوی دا خبره ولیده او یقین شو چې دوی ګمراه وو او دوی په ګمراهۍ کې، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ټولو دا خبره وکړه که الله موږ ونه بخلو نو موږ به ټول ډېر تاوانیان یو. نو څنګه چې بني اسرائیل په هغه ورځ په دې کار باندې پښیمانه شو،
دغه حال د خوارجو په دغه ورځ باندې کله چې هغوی عثمان رضی الله عنه په وینو کې تک سور ولیدو او کله چې هغوی عثمان رضی الله عنه په دغه حال باندې ولیدو خصوصا دا چې هغه په مصحف باندې راولیدلی او پروت او د هغه د بیبي په مخ کې او د هغه د خادمانو په مخ کې په داسې حال کې زړه چې کله سخت شي د دې انسان که نه دا دومره سخت شي چې سړی ورته حیران شي چې لا داسې خلک هم شته په دنیا کې والله مونږ ګډ بیزه چې ته کله زموږ په مخ کې رالولی کېږي سړی ورته کتی نه شي چې دنه دا ساه به څنګه وځي او دې بعضو خلکو ته به حیران شي او بیا دومره نیکان خلک او بزرګان او اولیاء الله د دوی وجل دا دلالت کوي په دې باندې چې زړه د انسان کله سخت شي که نه لکه الله بني اسرائیلو ته دا خبره په سوره بقره کې کړې ده وي بیا ستاسو زړونه سخت شو فهي كالحجارة او اشد قسوه الله وی د کاڼو نه هم زیات سخت شو زړه چې کله سخت شي دی بیا د کاڼي نه هم زیات سخت شي نو په دغه ورځ عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی د جمعې ورځ او ایام التشریق د حج 12مه وه او کال چې دی 15 او عمر د هغه 82 کاله 82 کاله و په کومه ورځ چې هغه شهید کړی شوی دا څوک دی چې دی وجلی یعنې بعض خلک په سیرت کې د ده نوم ذکر کوي د خوارجو کې چې چا وجلی نو بعض علما خو دا وی د ده څه نوم نه دی راغلی تاریخ کې چې دا څوک دی کوم کس چې دا ګزارونه کړي دي ځکه چې ګزارونه خو د یو طرفه نه دي راغلي دي کې کسان شریک صرف دومره دی چې د ده بعض صفات راغلي دي په تاریخ کې لکه یو روایت کې داسې راځي چې دی د مصرو اسود البشره او رنګ یې تک تور و دلته سوال دا پیدا کېږي چې مصر والا رنګونه څه سپین دی تک تور څنګه اصل کې دا سوډان نه دا هم د مصر سره دی ګورئ سوډان چې دی د ده باډر د مصر سره لګېدلی نو دغه طرف ته چې اوس هم که سړی معلوماتو کې دغه خلکو ما لیدلي دي پخپله کم مصریان د سوډان په باډر دی هغه تک تور دي څنګه چې سوډانیان دي نو دوی خو د هغه ځینې راغلي و بل د دوی بدنونه غټ غټ دي اوس هم د دې مصریانو دې بدنونو ته وګوره د سوډانیانو ته بدنونه یې غټ غټ دي دنګ دنګ دي نو د هغه ځینې دقه خلک راغلي و په داسې سپین ګیري پسې چې د هغه 82 کاله وګوره نو د دې سړي دا صفت راغلی دی چې رنګ یې تک تور او د بدن نه ډېر غټ او جبله به دته ویله کېدو جبله او بعضې روایتونو کې داسې راځي امام ابن سعد راوړی دی د یو کس نه چې د هغه نوم دی کینانه وی رأيت قاتل عثمان رضي الله عنه في الدار رجلا أسود من أهل مصر ما وی هغه قاتل لیدلی و چا چې هغه ګزارونه کړي و چې د هغې سره به عثمان رضی الله عنه وفات شوی نو هغه تک تور سړی او د مصر و یقال له جبله به ورته د خلکو وي او هغه چې ما لیدلی وي دا لاس یې داسې راوګد کړی و کله چې راننوتو وی انا قاتل نعثل زه به دا نعثل وجنم دا ما ته پرېږدئ او نعثل په عربۍ کې هغه سپینګیري ته وایي چې هغه قمقی دي هته په عربۍ کې نعثل وایي نو وی دی چې کله راننوتو نو ده دا خبره کوله وی دا قمقل سپینګیری به زه وجنم دا صفات د ده راغلي دي او بعض روایتونو کې داسې هم راغلي چې یو بل کس امت تاسو ته وایي چې که دا صفات بدل شي لکه یو تاریخ روایت کې یو شانې بلکې بل شانې دا یو کس نه و چې څوک دا وایي چې څنګه یو روایت کې یو شان دي بلکې بل شان دي څو روایتونو کې داسې راځي چې دا سړی چیتو د باډۍ نه او د ده سره دغه کس کم چې چیتو هغه چې کله راننوتو نو د هغه سره د وسپنې څه شی و په لاس کې نو دې چې څنګه ورننوتو په عثمان رضی الله عنه پسې او په هغه باندې ګزارونه شي وو لکه تورې ګزار پرې شوی و لاس ته پرې شوی و تشان په سرې ګزارونه شي وو ګیرې نه نیوی شوی نو کله دا کس چې ورننوتو دا د بدن نه ډېر غټ کس و دنګوالی ډېر نه و چیتو نو دی چې ورننوتو نو عثمان رضی الله عنه ته وی علی ای ملت انت یا نعثل ای قمقله سپینګیریه
ته په کوم ملت باندې په کوم مذهب باندې عثمان رضی الله عنه ورته ووایي او په داسې حالاتو کې داسې خبرې کول دا زړورتیا د عثمان رضی الله عنه او د هغه څنګه به دی زړور نه او د ټول عمر د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اسلام په دفاع کې تیر کړی خو عمر چې کله د انسان ډیر شي که ډیر هم تکړه شي هغه شان نه څنګه چې ځوانۍ کېږي یعنې د هغه انسان دی د ده تاریخ موږ تفصیلي بیان کو د دا ورنۍ ورځې هغه تاریخ د ده ولولئ چې څنګه د اسلام لپاره منډې واري د کوششونه یې کړي دي او ما تاسو ته هغه مشران صحابه کرام ذکر کړي چې هغه د ده په لاس الله رب العزت اسلام ته راننویستو او څومره قدرمن او مخوریزو عثمان رضی الله عنه ورته لست نعثل زه نعثل نه یم ولكن عثمان بن عفان زما نوم عثمان بن عفان دی رضی الله عنه وانا على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين او زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم زه د شرک نه صفا یم مشرک نه یم په توحید باندې یم نو هغو ته یې کذبته دروغ دي ووایي وی بیا ده دا اوسپنه راوچته کړه فضربه بالجرز على صدغه الايسر فقتله کوم ګزار باندې چې د هغه نه سا وتی دی هغه دا ګزار وی دي چې کله دا اوسپنه راواغسته که نه او د دې ګس غوږ دا خوی وره ووهله په دې باندې ډېر په زوره دې ته صدغ په عربۍ کې دیزي ته وایي دا غوږ دا خوا چې کومه او ویښته چې پراخه دې ته صدغ وایي نو دغه اوسپنه چې راواغسته نو د دې ګس غوږ دا خوی وله ډېره په زوره ووهله دقې سره دا کنه سا وتې الله اکبر دنیا کې قسمه قسم ظالمان او تیر شوي دي او شتي او یبه او دا د دنیا حال دی او امتحان هم دقه شان دی ټول خلک یو شان نه دي یو امتحان روان دی یو میدان دی او د دې هر څه پته او بیا په آخرت کې لګي نو امام اجري رحمه الله هغه یو کتاب کوي که څوک ووایي چې عثمان رضی الله عنه چا وجلی دی یعنې موږ ته هغه نوم وښایه نو هغه ډېر ښه جواب کړی دی وی طوائف اشقاهم الله بقتله حسدا منهم له وبغيه دا یو ټولګی و بدبخته ټولګی و د حسد او د بغض او د کینې د لاسه راغلي و عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی وما لهم في الآخرة اعظم او آخرت کې چې کومه بدبختي د هغه بیا د دنیا د بدبختۍ نه غټه ده الغرض داسې یو ټاکلی شوی نوم نشتی د کس چې کوم کس وجلی دی خو په دې قتل کې په دې ظلم کې ډېر کسان هغه شریکو چا یو ګزار کړی دی چا بل ګزار کړی دی په کوم ګزار سره چې د عثمان رضی الله عنه سا وتې وه هغه دغه ګزار و کوم ګزار چې د ګس غوږ په خوا کې ورکړی شوی و په اوسپنه باندې بیا امام ابن کثیر رحمه الله په تاریخ کې د ده د قبر او دا ټول تفصیل ذکر کړی نورو کتابونو کې هم دی دی ښخ کړی شوی دی په یو داسې ځای کې چې هغې ته ویله کېږي حش کوکب کوکب دا په انصارو کې یو سړی و د هغه نوم کوکب او حش په عربۍ کې باغ ته وایي نو باغ د کوکب دا د دې بقي سره خوا کې ده بقي مقبره نه ده د دې مشرق ته د یو انصاري باغچه وه په هغه وخت کې یو باغ یو پټی و او دا کس نوم کوکب و همدې پټي کې ښخ کړی شوی بیا وروسته چې کله دا بقي دا مقبره وړه شوه که نه نو دی غټه کړه کولاوي کړه چې کولاوي کړه نو د هغه انصاري هغه باغ پکې هم دننه راغلی دی نو اوس عثمان رضی الله عنه که نن سبا دغه زی مطابق خبره کوو نو عثمان رضی الله عنه په بقي کې ښخ کړی شوی خو په هغه وخت کې دا بقي سره نه و داسې په هغه وخت کې دا د یو انصاري باغ و د مدینې اوسېدونکی یو کس و چې د هغه نوم و کوکب دا د کوکب باغ و په هغه ځای کې عثمان رضی الله عنه چې دی ښخ کړی شوی دی او داسې راځي تاریخ کې الله اکبر چې ډېرو لږو صحابه کرامو بس راوچت کړی او را روان کړی و ځکه چې حالات داسې هغوی څوک نه پرېښودو د جنازې ته نو بعضو کسانو راغستی و
او داسې وویلی کېږي وایي د دې ماښام او ماسخوتن په دې منځ کې بیا ښخ کړی و. او بعضو تاریخونو کې راځي چې نه اجازت بعضو صحابه کرامو راغستی و هغوی ته یې څه نه وي نو ده ته غسل ورکړی شو بیا کفن ورته واچولی شو او یو څو کسانو صحابه کرام چې هغوی پې په جنازه کې شریک شوي وو حکیم بن حزام او حویطب ابو الجهم جبیر بن مطعم زید بن ثابت کعب بن مالک ټول مشران دي طلحه الزبیر بن العوام علی بن ابي طالب رضی الله عنهم او زنانم باز راغلی وي باز زنانم راغلی وي د جنازې دپاره مدینه کې داسې حالاتو چې تاسو اندازه ولګوئ چې مدینه کې په دې وخت کې خلک څنګه او خوارج تقریبا 2000 کسان 2000 کسان ګیر چاپېره د مدینه کې ولاړ ځای په ځای څوک یې نه پرېښودو په هغه سختو حالاتو کې یو څو کسانو عثمان رضی الله عنه هغه راغستی و قبر له وړو او دغه صحابه کرام ورسره وو او چا چې پې جنازه کړې وه د یو روایت مطابق هغه و الزبیر بن العوام رضی الله عنه هغه صحابي چې پرون موږ د هغه تذکره کړې وه که تاسو ته یاد وي هغه خط لیږلی علي رضی الله عنه ته ما له اجازت راکړه زه به هم تا سره په دغه ستا په دې کور کې یم نو چې څه کېدو هغه به دواړو سره کېږي او هغه منع کړی ووایي نه ته به د خپل کور کې ښایي او دلته مه راځه نو هغه پې جنازه کړې وه زبیر بن العوام رضی الله عنه او د شپې بیا ښخ کړی و یو څو کسان پکې وو بعضې روایتونو کې داسې راځي وي د غسل والا نه و ورکړی شوی او په د خپلو کپړو کې ښخ کړی شوی خو د هغه روایتو سندونه په هغې کې د یو سند هم صحیح نه دی د یو سند هم صحیح نه دی صحیح دا دی چې غسل ورته هم ورکړی شوی کفن ورته هم واچولی شوی او کفن نه بعد بیا یو څو صحابه کرامو پې جنازه کړې وه او چا چې امامتي ورکړې وه د جنازې نو هغه زبیر بن العوام رضی الله عنه او ښخ کړی بیا د کوکب په باغ کې و چې هغه اوس د بقي سره یو ځای دی او بقي کې شمارلی کېږي دلته دا مسله یاده کوي چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی او د هغوی په زامنو کې هېڅوک هم په دې قتل کې شریک نه و دا تاریخ یاد کوي ګورې کله کله موږ ته بعض خلک تاریخ بیانوي چې هغوی د اسلام سره دشمني او تاریخ راته بې سنده او بې اصله تاریخ راته بیانوي او موږ ورته غوږ ایښودی نو دا خبره یاده کوي زړه ته یې کوزه کوي چې د عثمان رضی الله عنه په شهادت کې صحابه کرامو کې هم څوک نه او نه د هغوی په زامنو کې څوک و هغوی پکې لاس نه او ځکه امام حسن بصري رحمه الله نه چا تپوس وکړو وی اکان فی من قتل عثمان احد من المهاجرین والانصار کومو خلکو چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی په دوی کې څوک و د مهاجرینو د انصارو نه هغه وی نه هېڅوک پکې نه کانو اعلاجا من اهل مصر دا د مصر نه څه کسان راغلي اعلاج دا په عربۍ کې د علج جمع ده او علج په عربۍ کې هغه چا ته ویلی کېږي چې دا بدن یې ډېر ګټي نو دا د مصر نه غټو غټو بدنونو والا کسان راغلي او هغوی شهید کړی دی دې کې نه صحابه کرامو نه د مهاجرین نه څوک او نه د انصارو نه څوک نه د عثمان رضی الله عنه په دې قتل باندې په صحابه کرامو کې څوک راضي وو بلکې هغوی به بدې ردې په هغه چا پسې ویلي چا چې شهید کړی دی او چا چې وژلی دی دفاع یې ولې نه ده کړې د هغې ما پرون تفصیلي خبره ذکر کړې او موږ بیا هغې له نشو کړی نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه خلک دي چې هغه جنتیان دي او الله والا دي دا د منلو خبره نه ده د منلو خبره نه ده چې هغه دي د داسې ولی الله په وجلو کې او د هغه سره په ظلم کې هغوی مرسته وکړي صرف دغه یو کار شوی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و د هغه نوم څه محمد هغه ورغلی و او د ګیرې نه یې نیولی و کله یې ګیرې نه ونیو نو هغه ورته لقد اخذت بلحیة کان ابوک یکرمها تا داسې ګیره په لاس کې ونیو چې ستا پلار به د هغه د دغه ګیرې ډېر قدر او عزت کوو نو بیا هغه واپس شوی
او هغه هم ځوان هلک و او ما په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې د خوارجو ملګري چې دي او خوارج د رسول صلی الله علیه وسلم د پیشنګویي مطابق دا کم عمره خلک دي ځکه چې دوی په دې خبرو کې راځي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه بارک راځي په صحیح سند سره امام احمد راوړی دی وی چا یو ورځ علي رضی الله عنه ته ووی ان عائشه تلعن قتله عثمان، عائشه رضی الله عنها لعنت په هغه چا وی چا چې عثمان شهید کړی دی. نو فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه. نو علي رضی الله عنه دې خبرې اورېدو سره د خپل لاسونه اوچت کړو دې مخ ته راورسول او دا وی وانا العن قتله عثمان لعنهم الله في السهل والجبل. او زم په هغوی باندې لعنت وایم د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی، که په غرونو کې دي که په سمه دي که په هر ځای کې دي که په وچه دي او که په لانده دي، وایي زه پې لعنت وایم. دا خبره ما ولې ذکر کړه د علي رضی الله عنه دا خاص کر ځکه چې وروسته د معاویه او د علي رضی الله عنه په منځ کې چې کومه مسله راغلې ده د هغې د لاسه لویه فتنه جوړه شوې وه هغه هم د دې د لاسه وه. لکه د معاویه رضی الله عنه معاویه چې هغه د عثمان رضی الله خپل هم دی او هغه په شام باندې مشر کړی هم معاویه دا وی علي رضی الله عنه کله چې هغه خلیفه شو د دې تفصیل به د علي رضی الله عنه په سیرت کې بیا ډېر ښه راځي. کله چې هغه خلیفه شو وایي دغه کسان وجل غواړي ته ما ته دغه کسان حواله که کوم چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی زه دې بدل غواړم. علي رضی الله عنه ته نه دا د دې وخت نه دی دې ته به لږ صبر وکړو ځکه چې اوس امت کې دا فتنه راله لکه اوس موږ راولګو دا کسان مړه کړو او دا نور هم شتي په دې خلکو کې چې هغه موږ ته نه دي معلوم نو بیا به نوره فتنه جوړه شي په دې امت کې خو دې له به لږ وخت ورکړو لږ صبر به ورته وکړو او چې کله مناسب موقع راله دې ټول نه وبدل وایو. دا د هغوی اختلاف و چې شیعګانو ته غټه مسله جوړه کړې ده. په دې اختلاف کې که موږ وګورو معاویه رضی الله عنه ته نو هغه چې را کوم مطالبه کوي هم دې د لاسه کوي چې په عثمان رضی الله عنه باندې مین دی محبت دی ورسره. که علي رضی الله عنه ته وګورو نو په دواړو خبرو کې اولا خبره مضبوطه خبره ډېره مناسب خبره هغه د علي رضی الله عنه ده چې دا وخت د دې نه دی نوي نوي دا فتنه راله او دا خلک په دې امت کې شتي دننه دي پټ دي. که موږ اوس راولګو دا کسان مړه کړو کوم چې موږ ته صرف ښکاره دي نو دوی به په امت کې دننه کار شروع کړي او دا فتنه به موږ ته ډېره زیاته غوره شي. نو دوی له وخت ورکول غواړي د هغې د لاسه بیا د هغوی په منځ کې خبرې اترې راغلي وي. نو هسې چې تاسو ته یادوي چې مسله دا وه معاویه رضی الله عنه څه مطالبه وه چې دې کسان نه بدل اوس واغستی شي فی الحال. د علي رضی الله عنه رای دا ده چې نه اوس دا وخت مناسب نه دی لږ صبر وکړئ او بیا به چې کله موقع برابر شو بدل به ترې والو بدل خو به ترې لازم وي ځکه چې هغه په خپله لعنت وایي په هغه چا باندې. یو روایت کې داسې هم راځي امام حاکم هم راوړی دی امام احمد هم راوړی دی وی علي رضی الله عنه به دا خبره په منبر باندې کوله اللهم انی ابرأ الیک من دم عثمان یا الله زه اعلان د براعت کوم د عثمان رضی الله عنه د قتل هغه سره چې کوم ظلم شوی دی په دې باندې وایي موږ خفه یو موږ لعنت وایو په دغه خلکو باندې. خو چې څوک په امت کې فتنه جوړوي هغه په هرې طریقې سره جوړولی شي په هرې طریقې سره جوړولی شي. نو بعض اوس دا خبر راچولې ده چې علي رضی الله عنه د عثمان سره نه لګېده او بعض وایي چې نه د علي رضی الله عنه پې سره څه خفګان نه و ځکه یې بدل نه اخیستو. دا هغه خبرې دي چې په دې کې مه واقع کېږي. دغه ټول اوچت خلک وو هر یو خپل اجتهاد کړی دی. ځکه امام احمد یو روایت راوړی دی د حسان ابن زید نه هغه وایي زه د کوفې چې کوم غټ جومات و هغې ته یو ورځ ننوتم په کوفه کې په عراق کې چې کوم غټ جومات و وایي زه یو ورځ هغې ته ننوتم وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يخطب الناس قائما على المنبر. علي رضي الله عنه ولیدو چې هغه منبر باندې ولاړو خطبه کوله فنادى 3 مرات باعلى صوته. درې پیرې هغه دا خبره وکړه درې پیرې او یې ښه په زور یې وکړه یا ایها الناس نبئت انکم تکثرون في وفي عثمان رضی الله عنه. ما ته داسې خبر را رسېدلی دی چې تاسو زما
او د عثمان رضی الله عنه په منځ کې چې کوم زموږ تعلقاتو د هغې په اړه تاسو لږې خبرې کوئ. یعنې همدغه وایئ چې د ده ورسره نه لګېده، د هغه ورسره نه لګېده، د ده لګېده، د هغه نه لګېده، د هغه لګېده، د ده نه لګېده. دا قسمه خبرې ما ته را رسېدلي تاسو یې کوئ. وان مثلي ومثله، او زما او د هغه مثال داسې و په ورورولۍ کې لکه څنګه چې وي الله ویلي دي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله د جنتیانو مبارک وي د دوی د زړونو نه به زه چې جنتیانو په زړونو کې چې کوم کینه ده بغض دی هغه به تې زه ټول لرې کړم. جنتیان به په جنت کې ټول رونه رونه یي د یو بل سره. نو زما او د عثمان رضی الله عنه دا حال ما و هغه رونه و، زما زړه هغه ته پاک و، د هغه زړه ما ته پاک و. نو دا خبرې ستاسو غلطې دي. دلته دا مسله یاده کړئ چې عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه دا رونه دي. دوی یو بل ښه پېژندو، دوی د یو بل قدر کو، د یو بل احترام کو. د هغې په بنیاد باندې موږ له نه ده پکار چې فرقې او مذهبونه جوړ کړو، او نه موږ له په دې مسلو کې ډېرې ګوتې وهل پکار دي. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. الله وایي دا یو ډله ده تېره شوې ده، د هغوی د اعمالو نتیجه به هغوی ته میلاویږي، زموږ د اعمالو نتیجه به موږ ته میلاویږي. د صحابه کرامو په منځ کې چې څومره اختلافات راغلي دي، یوازې دوی نه، یوازې د عثمان د معاویه او د علي رضی الله عنهما منځ کې نه، څومره اختلافات چې د صحابه کرامو په منځ کې راغلي دي. زیات نه زیات موږ هغې کې دا کولی شو چې هغه اختلاف بیان کړو چې داسې قصه شوې وه، بس اخوا به موږ خپلې ژبې کنټرول ساتو. دا نه چې موږ د هغې د لاسه لعن تعن جوړ کړو او یو وایي چې زه د عثمان په فرقه کې یم، زما د هغه سره محبت دی، او بل وایي زه د علي رضی الله په فرقه کې یم او زما د علي سره محبت دی. دا اوس چې د شیعهګان دي یا نواصب دي په دې امت کې، دا هم د دې د لاسه جوړ شوي دي. نو خپل زړونه صحابه کرامو ته بلکل صفا ساتئ. هغوی نه چې څه شوي دي د هغوی په منځ کې څه خبرې اورېدلي دي، څه راغلي دي، الله بخلی قوم دی. او چې کله هم انسانان یو ځای ژوند تېروي لازم د دوی په منځ کې خبرې اترې راشي. هغه هم انسانان، نو څه خبرې اترې د هغوی په منځ کې چې راغلي دي هغه الله ته پته ده، الله پرې ښه پوهېږي او الله معاف کړي دي. نو چې الله معاف کړي دي ما ورته پکار دی چې خپل غم وکړو. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه، پرون ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې څنګه دا خلک د مدینې ته راورسېدو. نو حذیفه رضی الله عنه دا ویلي وایي دا خلک به عثمان رضی الله عنه لره وجني او هغه به شهید کوي. دا خبره د ذکر کړې وه. وایي په کومه ورځ چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو، په هغه ورځ ناشنا غم و په حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه باندې. ناولي دا ووایي اللهم انك تعلم براءتي من دم عثمان. یا الله وایي تا ته پته ده چې زه بیزاره یم د دې ظلم نه او د دغه خلکو نه، کومو خلکو چې عثمان رضی الله عنه وجلی دي. خو دا خبره وایي یاده کوي. اوس چې په امت باندې دا کومه توره کېښودې شوه دا به وایي د قیامته پورې اوچته نه شي. تورې ایښودو څه مطلب ده؟ قتل. دا د قتل و قتال او د دې فتنې دا کومه دروازې چې په دې امت کې اوس کولاو شوه که نه، دا به د قیامته پورې بند نه شي. ابتدا د دغه ځینې شوې وه. ما تاسو ته پرون وي ولې عثمان رضی الله عنه د صحابه کرام منع کول چې نه تاسو مه کوئ دفاع زما. ولې هغه دا نه غوښته چې وینې دې توی شي. خو د دغه ځینه د دغه ظلم نه چې کومه بیا هغه سلسله د دې ظلم شروع شو، د دې فتنې شروع شوه، هغه بیا هغه قیامته پورې روانه ده. سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه مشهور صحابي دی، د هغه مبارک راځي امام بخاري دا روایت راوړی دی. وی لما قتل عثمان بن عفان رضی الله عنه، کله چې عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړی شو، خرج سلمة بن الاکوع الى الربذه. سلمه بیا د مدینې نه لاړ، مدینې یې پرېښود لاړ بانډې ته چې هغې ته ربذه ویلی کېږي. مدینه کې بیا ټولې فتنې شوې، نو دې د هغې نه ووتو، زړی بیا هلته نه لګېدو، لاړ بیا په ربذه کې اوسېدو. هلته یې د یو زنانه سره واده وکړو او د هغې زنانه نه ور الله بچي ورکړو. مرګ ته نږدې یو څو ورځې پاتې وي چې بیا واپس مدینې ته راغی او وفات شوی دی. دا د صحابه کرامو حال و، او دا د هغوی هغه سخته وه چې په هغوی باندې راغلي وو. او ځکه حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې شاعر و،
هغه بعض شعرونه مو ویلي وی قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غیر مهتدي وی تاسو مړ کو ولی الله دوست د الله د هغه د کور په منځ کې دومره ظلم تاسو وکړو فهلا رعيتم ذمة الله وسطكم وأوفيتم بالعهد عهد محمد د الله لحاظ تاسو ونه کو د الله د دین لحاظ تاسو ونه کو د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کوم عهد او لوز شی و د هغې تاسو لحاظ ونه کو د هغې تاسو قدر ونه کو او هغه ولی الله هغه دینداره سړی وي تاسو مړ کو نو دا د عثمان رضی الله عنه د شهادت واقعه وه او دا هغه انسان عثمان بن عفان رضی الله عنه او د په دې سیرت کې مونږ 11 نشسته او 11 برخو ته تقسیم کړه او مونږ حتی الوسه کوشش وکړو چې زیات نه زیات تفصیل وشي د دې لپاره چې مونږ په هره خبره باندې ښه صحیح ورسو ګنې مونږ داسې هم بیانولی شو چې عثمان رضان شهید شوی او په دې ورځو په دې تاریخ او خبره ختمه شو نو عثمان رضان شهید شوی او کله ولې چا په څه خبره دا فتنه څنګه شروع شوه او دې فتنه کې څوک او په هغه ټیم صحابه کرامو څه چل کړی دی او څه چل یې نه دی کړی مونږ دا ټول تفصیل د الله په توفیق سره بیان کو چې مونږ ته پته یې د دې واقعې د من او عن یعنې د الف نه د یا پورې او دا قصه داسې وه داسې نه چې سبا له مونږ ته څوک د دروغو تاریخ او سیرت بیانوي او په هغې کې د ځان نه خبرې ننویستي او په صحابه کرامو باندې تور لګوي او صحابه کرامو سره بغض ساتي او موږ د هغوی د خبرو به یقین کوو نو ځکه تاریخ یاد ساتئ تاریخ د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د دین د مشرانو دا تاریخ یاد ساتئ دا اصل کې تاریخ زمونږ دی عثمان رضی الله عنه زمونږ مشر عثمان رضی الله عنه زمونږ د ټولو مشر دی د مشرانو تاریخ خلک یاد ساتي الله رب العزت د دغه نیکانو خلکو سره موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کې او الله رب العزت موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي انشاءالله د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سیرت او تاریخ هغه به موږ د روجې نه بعد شروع کوو که ژوند و الله وغوښته او سبا نه به انشاءالله دوره تفسیر د 2015 کال او د 1446 کال دوره تفسیر به انشاءالله سبا نه شروع کیږي رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد